اولنی قسم هغه دی چې د سره خوب له توجه نه ورکوي، بالکل ولا خوب له توجه نه ورکوي، وکأنها لم تقع، لکه د سره چې د خوب لیدلی دی. دا طریقه هم غلطه ده. کیدای شي یو خوب ته وینې په هغې کې ستا د دین او د دنیا ګټئ، په هغې کې ستا د دین او د دنیا ګټئ، تا ته یو زیری پکې میلاویږي، یو خیر را روان دی، یو خوشحالي را روانه ده، یا خو ته په ګناهونو کې واقع الله دې یری چې دا ګناهونه نور پرېږده او تا ته ځان غافله کړی ده. دا طریقه صحیح نه ده. او زه درته یو قصه ذکر کومه، پته نه شي تاسو کې کیدای شي بعضو اورېدلي. هغه قصه چې ده هغه د دغه سره واقع شوې وه، د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خوب لیدلی و، او په هغه خوب کې داسې دي چې هغه وایي په ما پسې چې دی دوه ملایک رالو، او دا ښه صحیح روایت کې دا قصه راغلې ده. ما دې ذکر ما یو پیر کې ستاسو ته بیان کړی و. هغه وایي كنت غلاما شابا، زه ځوان هلک کوم، په هغو ورځو کې واده مې لا نه و کړی د رسول وسلم په زمانه کې، نو اکثر به په جومات کې ویده کېدم، اکثر به جومات کې ویده کېدم. وایي چې چا به خوب ولیدو قصه علی النبي صلی الله علیه وسلم، سهار به هغه خوب رسول وسلم ته واورو. او د دلیل دی په دې باندې چې خوبونه لیدی کېږي یوه، او خوبونو له اعتبار ورکول پکار دي، ځکه به سهار رسول وسلم ته بیان کړو نو هغه به له بیا یو تعویل یو تعبیر هغه راوویستو. نو ما دا وویل چې یا الله ما ته هم چېرته داسې خوب راوړ، دا خوبونه هر چاته نه راشي. یا الله که زما نصیب پکې ما ته وښایه، یا الله که زما دپاره دې د خیر او د ښېګړې څه اراده کړي، دا قسمه دعا یې وغوښته. فارني مناما، ما ته خوب وښایه، ولې یعبره لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې سهار زه رسول وسلم ته چې ما لیدلی، دغې سهار مانځه نه بعد به رسول وسلم وایي چا خوب لیدلی، ملګرو بیان دی به دغه شان نه شی نه ولیدلی. نو ده به ارمان و چې ما خوب ولیدی، سهار مې رسول وسلم ته وویل او ما لیدلی. الله اکبر. الله زه دعا څنګه قبوله کړه. فنمت، بیا چې ویده شوم دغه شپې له، فرأیت ملکین، دوه ملایک مې ولید، دوه فرشتې چې دا رالو ما پسې، فانطلقا بي، زه ځان سره روان کړم. په دوی کې دوی سره یو بل ملک، بله فرشته او سره میلاو شو. نو هغوی راته دا ووایي چې دا کوم دریم چې ورسره میلاو شو ملک، انک رجل صالح، ته نیک عمله سړی، یعنې یېرېږه مه، خبره داسې د یېرې نه ده، او ته نیک عمله سړی. زه دوی بوتلم اور له، اور لکه کوې ده او په هغې کې اور دی، او په هغې کې خلک پراته دي، بس پکې ما وپېژندو. زه یې ترې ښی طرف ته بوتلم، ده دا خوب ولیدو. او دې ته راځم چې د خوبونو را تعبیر څومره ګران کار دی، ته اوس د دې څه تعبیر راوباسي. وایي چې سهار شو، حفصې ته مې وویل، خپلې خور ته چې هغه په رسول وسلم واده وه، چې ما داسې خوب لیدلی، او د سوچ خبره ده چې دوه ملایکو بوتلم او د اور خواله بوتلم. د هغوی دپاره د سوچ خبره وه، دینداره خلک وو. کیدای شي هغه سړی چې د دین او جهنم او جنت او الله دې طرف ته توجه نه، هغه دپاره هېڅ غټه خبره نه. نو هغې بیا رسول وسلم ته ووایي چې ده داسې خوب لیدلی، او ما ته یې ذکر کړو. نو هغه ورته څه تعبیر راوویستو، ان عبدالله رجل صالح، عبدالله نیک عمله سړی دی، لو کان یکثر الصلاة من اللیل، چې د شپې د تهجد یې ډېر کولی. یعنې دا د ده دپاره یره ده چې دې تهجد ډېر نه کوي، نو چې ډېر یې کوي. خوب فایده دې ولې یره. اوس انسان وایي زه د سره خوب له توجه نه ورکوم، نو که داسې خوب وي. نو امام زهري رحمه الله وایي او هغه ورځ شو بیا عبدالله تهجد نه دی پرېښودی. وکان عبدالله بعد ذلك یکثر الصلاة من اللیل، بیا به د شپې ډېر تهجد کول. خبره مې دې پورې کوله چې یو قسم خلک هغه دي چې هغوی دا کوم چې خوبونه مني، او لکه زه د مؤمنانو مسلمانانو بحث کوم، کوم چې په صحیح لارې دي، هغوی به دې له توجه نه ورکوي چې یاره به زه د سره وله توجه نه ورکوي.
نو موږ وایو دا خلک دا کار د دوی څه دی دا غلط دی کیدای شي الله تعالی ته څه د خیر لاره ښیي کیدای شي ستا یری او کیدای شي تا ته یو زیری میلاویږي یو خیر را روان دی د یوې سختۍ نه وتو والی نو په دې کې به ستا دپاره به خیر ښه دویم قسم خلک او چې دا ډیر دي موږ کې کمې چې مني په هغوی کې ډیر دي هغو پکې سمه غلو کوي یعنې دومره غلو چې د دې د لاسه د ژوند مفلوج شوی دی ژوند یې ولاړ دی کار کسب یې خراب شوی دی بس په دغه انتظار دی ما خوب لیدلی او مار ټک را کړه دی اوس دقې ته په انتظار ناست دی چې مار به راځي او ماله به ټک راکړي نه مزدوري شتي نه عبادت شتي نه د ښځې او د بچو سره ژوند تېرول شتي نه د ملګرو خواله تګ شتي نه خوشحالي شتي بس دقه دروازې ته ګوري او سوړي ته ګوري چې ته کوم ځای نه مار راوځي ټک به راکړي یعنې وړه خبره به وي یو خبره چې هغه د تعبیر د سره ده نه زه درته د خوبونو بیا اقسام بیانوم هغه د سره د تعبیر ده نه او دی به ګرځي یاره خوب مې لیدلی و سر مې ترخ کې نیولی ده روان و لیونی کړی دی ګرځي پسې ګرځي زما خواله داسې کسان راشي په دې دعوت کې د الله په توفیق سره د ډېر وخت نه الله رب العزت ماله توفیق را کړی چې زه د دعوت دا کار څه ټک پک کوو نو هغې کې زما تجربه شوې ده زه سړی د مخ نه هم پېژنم الحمدلله څه نه څه د مخ نه پېژنم چې دین سره به ده څومره تعلق وي په دې مخ کې د انسان نور ومي بل د خبرو دا طریقه د دین په اړه کې سوال د دې پته لګي لکه اوس یو سړی ما نه سوال وکړي ډېر دقیق دین په باره کې ما ته خود اندازه ولګي چې دا سړی شوق یې دی ګنې دا سوال هر چا ذهن ته نه راځي یو نیم به راشي د مخ نه د ښځو خبره د ښځې اکثره وي ملیکو تې کډه کړې ده بلکل څه اثرات د دیندارۍ به پکې نه ښکاري هېڅ اثرات پکې نه خو دا ټینشن یې راغستی دی خوب مې ولیدو میان پکې ډېر وو او درېیمه ورځ د دا میان ځایونه مو دا ځایونه زه ورته مونځ څنګه زه داسې سړی ډایرکټ په دې کې راګېرو کسات را پسې راشي اوس کیدای شي دې بیان اورېدو بس څوک زما په تعبیر یقین هم نه کوي خو هر چا سره نه بعض دي کې چې ما ته فایده ښکاري لکه کس راشي ما پسې وایي هیله مو چې لکه زه کندې ته ولېږم اندازه زه ولګم چې دا سړی دیندارۍ کې برابر نه دی او دومره توجه یې دې له ورکړې ده د دې نه غټه مسله دا وه چې موږ توجه دې له ورکړې چې الله به راضي که ناراضه به زه ته مونځ څنګه مونځونه نه کوې زه هسې داسې دغه که مونځونه نه کوې او مونځ خو نه کوو نو کنده دقه ده خو دا حقیقت دی نو کنده یې تولیدلي دي مونځ چې نه کوي دی ځان کوم ځای ته ګزاري کندې زه ورته دا مسله اهمه ده دا رانیوه غواړي نږدې ورځو کې یو کس ما پسې راغی او دا خو د تعبیر سره مناسب و موږ سوچ کوی خوب وینم سویم پیر د خولې نه مې وینه روانې ما پکې سوچ کوی د دې خوب سره وموځي او یو شی او بل شی اصل خبره ده د سړي حالاتو ته به ګورې او د دین نه به خبرې ما پیسې خو د حرام پکې څه نشتي که نه یاره حرام به غلی شو باید ته چې څه ګټې ستا یقین دی یا کو حلال بیا غلی شو به وینه دقه ده او دا ښه صحیح د تعبیر اگر رموز چې سړی استعمال کړي وګوري او د انسان هغه حالاتو ته وګوري نو خبره مې دې پورې کوله چې یو نیم سمن خطی مونځ نه کوي اوس ګوره فرض مونځ نشتی روجې نشتی زکات نشتی فحاشي کوه نشي کوه تماشې کوه دروغ وایه دوکې خو که خوب مې ولیدو نو دې له به اوس د مشرق نه مغرب ته هم ځم او د مغرب نه به مشرق ته ځم خو د دې تعبیر به زه معلوم نو ژوند د خوبونو د لاسه مفلوج کوم که معلومات هم کې نو داسې ووایه وایي زه به معلومات وکړم نور چې څه زما په نصیب کې دي هغه به کېږي د الله نه به د خیر سوال کوو او الله ته به سوال دا کوو چې الله د شر نه م ساته خو ژوند به نه ودرې ګورې
ژوند به نه ودرې. یعنې نږدې ورځو کې یو خور دا سوال کړی و چې ما خوب لیدلی و، په خوب کې ما یو خپل لیدلی و، یو هلک مې لیدلی چې هغه زموږ خپل دی او هغه سره زما نکاح شوې ده، خوب مې ولیدو. اوس د دې د لاسه زه دا څومره رښتې چې راځي زه ورته انکار کوم ځکه چې ما خوب لیدلی و. نو ما دا خو ته غلط کار کوې، دا خو یو خوب و. آیا لازم 100% داسې څوک ویلی شي چې د دغه هلک سره به ستا واده کړي؟ ښه هغه هلک د دې کیسې نه خبر هم نه دی، هغه ځان له بل ځای کې واده وکړي او یو زنانه په دې انتظار ناسته دی چې ما خوب لیدلی. دا اوس وګوره د خوب د لاسه خپل ژوند یې مفلوج کړو، ویې درو. ښه ښه رښتې به راشي، کیدای شي دا زنانه ورته ووایي چې یاره زما نه دي په کار ولې ما خوب لیدلی. ښه او کیدای شي دغه هلک سره ته واده وکړې او بیا ارمان کوې چې له دې نه خو هغه رښتې ښه وي کومې چې ما واپس کړي، بېدینه وختو، هغه ظالم وختو. نو مقصد زما د خبرې دی چې دویم قسم خلک هغه دي کوم چې دا خوبونه مني چې دوی بیا په دې کې غلو کوي، دننه سم پورې پیسې ورکوي په دې باندې چې د دې د تعبیر زه په څه طریقه راوباسم.